الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پورا خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت را رسیدلې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت د خاتون په ذریعہ باندې شروع کړي د لوی لوی بادشاہانو حکمرانانو له، او به د خبر نقشه ویل شو چې د مدینه شمال طرف لا یو 3 کیلومتر کې واقع علاقه د غرب د خوا کې باغونه او د غین لاندې به کورونه، او دا خبرم ذکر شو چې رسول الله سره د ملګرو حرکت وکي صفا اعلان وکړو چې خیبر لبزو مخکې به توریه کول او بده کې ونه کړه وجه دا و چې رب العالمین رسول الله لویری و ستاره د خیبر د علاقه درکوم. شرط به کېدا کې خو چې هغه انسانان به خیبر لذي چې صلح د حدیبیه کې برخه اخستي. منافقانو ویلي مونږه د الله نبی ویل کته سو چرته زم غنیمت کې برخه نه دوی ویل به خو دې مونږ تیار نه، تقریبا اته کسان بده کې تیار شو او سوار لسو مجاهدین د محمد صلی الله علیه وسلم بهترین اولوی جماعت. منافقانو يهود له خطونه ولېګل چې رسول الله په تاسو باندې اراده د حمله لري، هغه د بنی غطفان نه کومکونه طلب کړل چې 4000 کسانو فوجین ورکړه. الاحمق المطاع دغه د شقمه قلمرو چې څنګه به تقریر وګڼو لزر ځوانانو به توري راخستل او دغه د تایید لپاره ودرېدل، خو زر کسان نقد کې ورکړو د ځان سره والي د رسول الله قوای ور باندې ماته کوي. دا خبره بیان شو چې مخکې هغه کسان راولېګل رسول الله برابر کی، او جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سباق په نامه باندې یو ملګری او چې په مدینه منوره کې نائب مقرر کی چې تاسو ما په ځای باندې دلته نمائندګي کوي. د ابو هريره سے ایمان په ذکر شو، هغه بیرغه په غنیمت کې برخه ورکړه، او د نبی ورستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له انتخاب کړو چې د خیبر علاقې له ورش. دومره اجمالی ورته معلومه و چې په دې علاقه ده، خو به ضبط دلاره معلومه نه ما چې په کوم طرف باندې زو په کوم نه زو مخکله څلور لاله خزانه شاشه او حاتب اخر د مرحب په علاقه باندې ور روان شو. په دې منځ کې بعضی ملګرو شیرونه ویل عامر ابن اقوا او انجشه په نامه باندې بل ملګری او رسول الله دیو ملګری له دعاګانې موکړي چې الله دې پتا باندې رحم وکړي. د رسول الله دعا هغه بر شهادت مسله وا. ملګرو به ذکر شروع کړي او د ملګرو تربیته په دې کیفیت باندې وکړي چې ذکر به ورو کوي، تیز به نه کوي ځکه غایب او کون ذات له تاسو आवाज کوي نه. سبندي پیغمبر علی السلام وکړه چې قطار زه په اصول باندې ګډوډ روانه غینا. یو ملګری دی ملګرو مخ کې لاړو رسول الله غل سزا ورکړه منه وې تاړو بیر مازیګر مونږ شو دغه ورسره دوی شکل مونږ کې خوراک اوسکا کې برابر کړي، ماخام مونږ او ماخوسن د جمع بین صلاتین بغیراله. رسول الله د خپل ملګرو ویلې چې موږ به کوشش وکړو چې دوه دشمنانو مابین کې خپل ځان له پوسټي برابرې کړو تر څو پورې دغه اکمالاتي کارونه راځي نو موږ خلاف راتو تل بنش، او که جنگ زور واخصو دوی اراده له تخت لري موږ مخ خلاف راتو به بغیروي تخت هم نشي کولای. د ځای کمینه ورسره برابر کړو. دین ورسره به رسول الله د شپې کسان ورولېګل چې کله هغه را خبر شو چې محمد صلی الله علیه وسلم راغلی، یو دمه ویل محمد والله محمد والخميس، قسم په الله رسول الله سره د فوجین راغلی. دعاګانې به وغوښتلې. په یو ځای کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام معسكر جوړ کړي نو خباب ابن المنذر ورته ویل یا رسول الله دغه ځای کې ځای برابر اول په کار نه دی، یو کوم هغه ډیر نږدې دی هغه مرمۍ راځي زمونږ نو ورشي، دوی موږ په ډګر باندې پراتیو بشاړه دغه چې موږ کوم حرکت کوو تمرین کوو هغه موږ ویني واغو چې کوم حرکت کې موږ نه وینو بل موږ په جوړه کې واقع یو کجورو کې تشکیل بدی شو کو چې دا معسكر به دي جن بدل کو په بل طرف باندې بلاړ شو. رسول الله ملګرو لوري چې بالکل دا خبره درست سره دی ملګری چې کوم خبره وکړه دغه نور سبه رسول الله خپل تشکیلات برابر کړ. انس ابن مالک فرمایي ما پیغمبر علیه السلام مولیدو چې دا رنګ را بڑوهله او په اسمان ناشتو
وېزه د ابو طلحه په ورسنه سو په اسمان دی په دې خیبر کوڅو کې دومره تنگ روانو چې زمو دغه پتون اورنیو بل سره ولګیدا به ملګرو ویل شي سبب دا جنډه زده چې انسان لور کوم چې الله رسول دغه سره مینه کوي او دا الله رسول سره مینه کوي هر ملګری ځان حاضر کې یو ویل چې زما او بل ویل ز رسول الله ویل چې اين علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب شرط دی ملګرو ورته ویل یا رسول الله دغه سترګې خوږيږي ودا زما خو له راوله را طلب کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک لاړې دغه پرستور کې ورواچول او د قشانده میګه د چې جوړ شو چې علي سے فرمایي چرته به ما شکایت نه وکړي جنډه ورکړه او دی ورته ویل چې اول دعوت ورکاله ان يهدي الله بك رجلا واحدا چې صاحب وجمان رب العالمین یو کس له هدایت وکي دا بد شي اجر لري لکه رسول خان د الله په نامه صدقه کې دلیل به دې باندې چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام معجزه صادره شو د علي صاحب سترګې جوړېدل او د محمد رسول الله ډېر معجزات دي امام سیوطي په کتاب لیکلي خصائص کبرى دو جلد او په دې کې دا خبره ذکر کړې ده چې رسول الله د خپل امت نه تقریبا په 200 کارونو کې امتیازات لري شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکلی دی الفرقان امام بهقي کتاب لیکلی سنن کبرى کې دلائل النبوت او پای کې د رسول الله ټول معجزات به جمع کړي دي په اوحد کې قطاده سے دستر غو تر پیغمبر علیه السلام په خپل لاس باندې برابر کړل چې برابر شو چې مخکې نم ډېر ډولي و عبد الله ابن عتیق د سلام ابن ابي الحقيق د قطر بشلاړو ابو رافع خی ماتوا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې لاس را خدا سے جوړ شو چې بالکل هغه ور شکایت بیان کولو د پیغمبر معجزه وا لیکن دا خبر وزن سره ساتل پکار دي چې رسول الله ویلي سبب دا بیرغ اق چاله ورکی دي چې الله رسول دا سره مینه دا او د الله رسول سره مینه ده د الله رسول امینه موږ لکه راځي قران او سنت چې انسان مطالعه کې منځ وکي د قران سره به تعلق لري ذکر به رب العالمین کې د ټول صفاتونه په علي صاحب کې موجود و د الله د رضا غم وکي د الله د نمونه سره بزانه مختکی د خپل نوم رب العالمین په وړاندې دی قیدی غوندې وټړي زمونږ د الله د بندگانو سره وکینی الله له وخت ورکي د محمد رسول الله تابعداري وکي د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکي قران بل ولید شي غمگین आवाज باندې عبد الله ابن مسعود فرمایي د خپل نظر په قران کې من کې هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب ټکر راغلی يحب المتقين يحب المحسنين امانت کې بلې حاصل ساتي د وعده پابندي دروغ نه ځان ساتل او جهاد جنډه ورک روان شو خیبر کې اته قلاګانې وي پنځه به کې لوی د درې به کې وړي یو قلا پاګه کې وا قلعه النعیم دویمه قلا د قلعه سعد بن معاص دریمه قلا د زبیر څلورم د ابی پنځم قلعه النزاره شپږم قصر قموس وم قصر وتیحه او اتم قصر سلالم رسول الله علی سے بر تشکیل کی ملګری او سره قلعه النعیم لورغه دا اوله قلعه یو سخت خطرناک پوسه دا و ځکه دشمن غواړي چې اول خډ قوي او آباد او سنبال وساتي علی سے ورته ویل چې اسمو او خلکو اسلام راوړی مخکې د دین چې هغه دا جواب وکړي چې اسلام راوړو کني راوړو په دې چې یو ملګری صحابي ناسو محمود ابن مسلمه یو يهودي ګټو تیګر واخصه او دغه محمود ابن مسلمه په یو شاغه شهید فکر نه و نو کله چې علي صاحب دا دعوت د اسلام ورګه چې اسلام اسلام راوړی دی قلا کې یو مشر مرحب په نامه باندې علما دلی کې چې هغه دومره طاقت لرو چې د زورو کسانو زور لرلو په ډاګر کې چې چا سره خوشي کې لکه په مجاهدینو کې محمد ابن مسلمه عمر ابن خطاب ویل محمد بن مسلمه چې انسان د جزر کسان کفار ورته به یو خوا خوشي کا او دغه محمد بن مسلمه ورته په بل طرف باندې خوشي کا دا الله په زور کسانو باندې غالبای علي شیب ویلي ویره اسلام خبره پرې ده چې لکه اسلام قبول کې او غیر قبول کې راځي چې میدان د جنگ سره خطه شو ډګار ویره خطه شو شیرین ویلي لقد علمت خیبر ان مرحبا ودا خیبر پوی ده چې مرحبا ما
شاکی الصلاحی پورا اصحی والا بطل مجرب دسی تکړه قهرمان ما چې ما ډېری جګړې کړې مې دورونه مې وړې دي او دې ویلي چې کله جګړې را مخامخ شو هغه طلحه به لمبي کوي زه چې په کوم جنگ کې ور داخل شم هغه جنگ به سم لمبي کوي عامر سے بروته دا اقا انسان چې کله شعرونه ویلي اللهم لولا انت محتدینا الله کته شرط نه وینم موږ بسم الله ولا نه وینم موږ چرته منځونه کړي او نه موږ صدقه ور کړي او دې خلکو موږ د کفر او شرک دعوت را کړي موږ نه منو رسول الله ملګرو لوي ودا څوک وي عامر ابن اقوع الله دې په رحم وکي رسول الله بشاره شه درهم دعا وکړه هغه به شهید کېدو ودا میدان لوروته وی ویلي لقد علمت خيبر ان عامر عرب د عادت شهید شیرونه ویلي وی خیبر پوی دی او پویږي چې عامر ما شاکی الصلاح بطل معامره ویزه پورا صحیح ولای مو قهرمان ما او زه جنگونو لور داخليږم د خلکو دا کړیو د خاتونه ماته مو منځ ورنه وسم مرحب شو ورته کله میدان لري وته یو لمنه گزارونه شروع کړه هغه د توري گزار په کې عامر سے ورته خپل ډال مخې لونیو داغه توره په ډال کې ونه خطا عامر رضی الله عنه خپل د توره راخلاص کړی د توره وړه واخو هغه د شبلا کو چې عامر شپ د توره خپل بدن لرا خوش شو